او دیریم که خدای ته منظور د اور تنورونه بی او د لړمانانو انبارونه بی. قسم په خدای چې شمدید واقعیا په تختای مړی واچولو او اژدها ورپسې راغی، ټول کور بار منډي. علما را ننوته او طالبان قرآنونه ورته ونیوه چې خدای د پاره اژدها غیبه شو. چې دیرې له جنازه یوړه خو چې مړی لاندې کوس کو مغه اژدها په لحد کې پرته وه. چې شمدید خبرې دي دا د اورېدو نه دي. کوای دې منبر ته درته سړی راوړم او قرآن ورته په سر ږدم چې تا قبر جوړولو څنګه لړمان ته راووت، دې منبر ته درته راوړم. دغه ورځ په مخ کې دي او تماشې به د ځان وکړي. په وریجو خو مست یې، وریجو پسې مړه کېږي او आवाज وکړي چې کورمم راوړه. دغه خاوري خویدم چې خوړلې کنه نو قبرونه بم د لړمانو تنوري. دې ته نه ګورئ چې دې خربیشوي په څه کړي دي، دا حلال دي که حرامي دي، دا پاکي دي که پلیتي دي. او ودا نواله په یا حلوا سلام علیکا، یا د پولو نوړی سلام علیک. خان چې پکې راشي خان واده ته وي لکه د دیګ وریجې غوښه لګه راوړه، د دیګ داسې دی د مور واده دی چې د دیګ غوښه غواړي. خان له بیا ټول را منډي کې واړه او زاړه. ما تاسو لیدلی پیجنم دغه بم حالي او دا بم حشري. دو ورځې ژوند دی چې سم خوښه ادا کوي، که ګډې گئی، که د شپې ګډې گئی، که د ورځې ګډې گئی، که لوټ کوي، که مار کوي، که غلې کوي، سچ کوي، انجام بم دغه. ځکه چې تاسو ژوند دا قرآن جوړ کړي په نقشه تعمیر نکو نو تباہ یې.